السلام علیکم. د آیت الکرسی مختلف فضایل په مختلفو احادیثو کې بتا کتلی. خو اوس دا فضایل به ته ترلاسه کې څنګه؟ د آیت الکرسی ستا په نفسیات باندې څنګه داسې ښکلی اثر غورځېږي چې ستا بهترینه پرسنالټي جوړولی شي. په دې باندې دې پویم. ګوره فضایل خو لومبی احادیث لکه مثال کے طور پر په حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په قرآن کې د ټولو نه بهترین آیت هغه آیت الکرسی ده. داسې په حدیث کې راځي چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه له یو کس راشي او د آیت الکرسی وظیفه ولا ورکي وته وایي چې دا د شپې وایه د ساره پورې بستا د حفاظت دپاره فرشته ولاړې ستا حفاظت پکوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې د کم کس تا دا وظیفه درکړه کنه دا او خو دروغجن او شیطان خدا خبره ټیک ده. مطلب د آیت الکرسی د شپې ویلو سره بستا په حفاظت باندې فرشته ولاړې. دومره لوی فضیلت دغه شانته کې په حدیث کې راځي چې کم کس د هر منځ نه بعد آیت الکرسی ډایرک وای نو د هغه او د جنت په منځ کې به محض یوه پرده پاتې شي او هغه پرده څه شی دی؟ مرګ. مطلب د مرګ راتلل د جنت ته تلل. ښکاره خبره د منځګزاره خو به ورسره دی شي که نه چې هر منځ نه بعد دوی خو منځ کول پکې انکلوډډ رالل نو د منځ د بعد وایي نو منځګزار هم شو ته آیت الکرسی ورسره وایي بهترین آیت وایي نو د او د جنت په منځ کې به یو پرده راشي مرګ. اوس هغه څنګه ګوره دی به جوړېږي څنګه د پرسنالټي به څنګه ایز ا مومن جوړېږي چې دی د جنت د تلو قابل شي په هغې دې زه اوس پویم په حق نفسیات ته پویم. دغه شانته کې په حدیث کې راځي چې چا د شپې د منځ نه بعد آیت الکرسی ویله د ساره پورې به د حفاظت کیږي او که سار د آیت الکرسی ویله د ماښامه پورې به د حفاظت کیږي. سار او ماښام یې وایه 24 غنټې ستا په حفاظت کې رالی. اوس دا آیت الکرسی چې تا د جنت د تلو قابل کوي دا اصل کې ستا د مرد مومن جوړوي. دا ستا پرسنالټي داسې بلډ کوي څنګه چې مومنین او څنګه چې مرد مومن مجاهد سړی ای هغه شانته کې دا ستا پرسنالټي جوړوي. هغه څنګه د هغې دپاره لازمه او مهمه خبره دا ده چې ته ځان په آیت الکرسی د هغې په ترجمه باندې پوهه کې. آیت الکرسی راغلی په عربی زبان کې قرآن نازل شوی دی نو عربیان خو په دې باندې پوهېدل صحابه کرام پې پوهېدل هغوی به چې تلاوت کوو هغوی به په دې خبرو باندې پوهېدل کومې خبرې چې زه تا ته په 15 پوینټس کې اوس کومه نو چې ته په ترجمه پوهېږي دا 15 پوینټس به ستا انګ ته ستا زړه ته ستا دماغ ته ستا روح ته ستا حق الیقین ته کوزیږي نو د دې نه ته بیا فایده ترلاسه کولی شي. 15 پوینټس کوم دي ګوره. نمبر 1 آیت الکرسی چې شروع شي که نه نو په آیت الکرسی کې بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحي القیوم. د دې ځای پورې ستا په ذهن کې توحید کېناستو. ګوره ورته دلته څه وایي په دې کې چې هغه الله تعالی چې بل څوک د عبادت لایق نشته دی مګر هغه یو ذات دی چې الحی دی ژوندی دی همیشه لپاره به ژوندی وي. الحی کې دا انکلوډ رالل د دې په معنی کې چې دا ژوند هم زمونږ هغه شان ژوند نه دی. القیوم د دې کائنات پیدا کولو والا او د دې سسټین ساتلو والا دی. اوس په دې ځای کې ستا د دې خبرې کولو ستا ذهن ته توحید کوزیږي چې په ځمکه باندې کوم هم خدایان دي که نه د هغې ټولو نه ته دستبردار یې تا یو خدای منلی او په ځمکه باندې چې کوم خدایان په مختلفو شکلونو کې دي ټول تا ومنل که هغه د بوتانو په شکل کې دي که هغه د مضبوط طاقتورترین انسانانو په شکل کې دي که هغه د اسټابلیشمنټ فوجي جرنیل پالیټیشن وغیره په شکل کې دي که هغه ستا د خواهشاتو په شکل کې دي هغه که د پیسو په شکل کې دي هر قسم چې دي د هغې نه ته دستبردار یې. ستا زړه ستا دماغ صرف د یو الله توحید بیانوي چې یو الله څه غواړي د هغه څه احکامات د هغې مطابق به زه چلېږم نه کې پیسې د څه د وجې نه مال راځي زه به د هغې مطابق چلېږم طاقتور خلک څه غواړي د هغې مطابق به زه چلېږم د هغې ټولو نه به ته دستبرداره شي. نو دا توحید به ستا په پرسنالټي باندې د مرد مومن په شانته کې ورو کار شروع کړي. توحید به ستا انګ ته کوزېدل شروع شي چې ته په آیت الکرسي کې دا بار بار وایې چې الله لا اله الا هو الحي القیوم. دویم پوینټ پسې بیا څه دی لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. په دې ځای کې تا د طاقت سنټر الله تعالی ومنلو چې الله تعالی هغه ذات دی چې نه خو دلره خوب شته نه دله هغه فکر وړل شته دی څنګه چې ټرانزیشن سټیټ سړي دی چې لومبي کې خوب ورځي داسې ټالی چې وایي بیا چې وله خوب ورشي او په اسمانونو په ځمکه کې چې سم دي مطلب په ټول کائنات کې چې څه دي هغه ټول ده لره دي الله تعالی لره دي. په دې ځای کې تا په ځمکه باندې چې کوم طاقتور ځینې خلکو خدایان منلي دي یا یې پوره شرک کړی دی یا یې د شرک یوه حصه اختیار کړې ده د هغې نه ته دستبرداره شوې تا ومنل چې کمزوري دي. مثال کې طور پر په ځمکه باندې طاقتورترین خلک دي هر څومره هم چې طاقتور شي داسې انسان ته ماته نشي ښودلی چې دې ته د خوب ضرورت نه وي. نو چې انسان ته د خوب ضرورت شته دی د دماغ فل ایخ نشي چلېدلی دی نیم مړ سټیټ ته تللی شي خو دې مطلب دی کمزوری دی دله بیماري هم راتلی شي دی سبا را پرېوتی هم شي دی مړ کېدی هم شي دی دې ځای نه ورکېدی هم شي ډیکمپوز کېدی شي د دې باډي
نو هر څومره طاقت وشو ستا په کار بیا نشي راتلی په هغه ټایم کې چې کله لاړې پرېوته اوده شو بیمار شو کوما ته لاړې ستا ذهن دا ومنله چې زما په کار باندې دلته کې د دې دنیا مخلوق په کار نه راځي زما په کار زما صرف یو ذات راځي چې زه پیدا کړی یم په آخرت کې مې بیا پیدا کوي د جزا او سزا مالک دی تپوس برانه کوي د طاقت سنټر ته الله تعالی ومنلو نو د دې باقي خلکو نه د باقي ځمکي خدایانو نه تو واپس دستبردار شو د توحید په شکل کې د الله تعالی ذات ته موست پاورفل ومنو چې لا تاخذه سنه ولا نوم خوب هم ورله نشته ته ماته بل داسې ذات نشي ښودی مخلوق نشي ښودی چې هغه لره خوب نه نو دا ستا په انګ انګ کې دا خبره کوز چې ته الله اورینټډ شي الله طرف ته ستا ذات تاو شي ستا ترجیحات تاو شي ستا توجه تاو شي د دنیا دا خفګانونه دا خوشحالیانې دا بیا په تا باندې اثر نه کوي ته به هغه کار په دې مخ په ځمکه باندې کوې څه چې الله تعالی غواړي ځکه چې تا منلی الله تعالی د طاقت سنټر دی صرف په خوله باندې نه اقرار باللسان نه دی په تصدیق بالقلب دی خو هله دی چې کله پې پوهېږي درېیمه خبره بیا پسې څه شي له ما في السماوات وما في الارض پسې څه دي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه داسې څوک دی چې د الله تعالی د اذن نه بغیر شفاعت کولی شي دلته کې چې اوس کومو خلقو د ځینې بعض ریلیجیس لیډر سره خپل عقیدت پیدا کړی چې دا ریلیجیس لیډرز نه دي دا به زمونږ شفاعت په داسې طریقه باندې کوي چې مړی جنت ته خو به مونږ ځو تا به لیدلي دي بعضې خلک پلانکي صیب سره مې ګپ شپ دی تعلق ساتمه دا هغه څه عقیدت ساتمه او دا پلانکي کس په 1500 کسان جنت ته بوځي هغه به 1000 بوځي او ګوره کوم چې حدیث کې دي د هغې خبره نه کوم دي چې کوم خلکو د ځان د څه خبرې جوړې کړي د هغې مطابق لګیا یم نو تا عقیدت هر یو کس د خپل مذهبي لیډر سره هلته خو مذهبونه هم بلا شی بیا جوړ شوي که نه هر یو د خپل مذهبي لیډر سره عقیدت پیدا کړی دی او په دې تمه ناست دی چې په دنیا کې زه هر څه کوم به هسې به هم دی جنت ته دومره بوځي ما خو خپل نوم رجسټر کې لیکلی ما به هم د ځان څه بوځي نو ستا نه یو ناکاره یو بیکاره یو فضول انسان مخ په ځمکه باندې جوړ شو دغه پرسنالټي ستا واپس جوړول چې دا بیکارتوب دا فضولتوب ستا نه وځي د الله تعالی په احکام باندې ته عمل شروع کړي ستا نه مرد مؤمن د دې ملت نه یو ملت مؤمنان جوړ شي د هغې دپاره د آیت الکرسي کې چې بار بار ته وایې که نه چې من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه څوک دی داسې چې د الله تعالی د اذن نه بغیر شفاعت کولی شي داسې شته دی څوک ستا زړه خو چې څوک نشته که نه یو الله دی نو بیا خپل تعلقات د یو الله سره ولې نه شروع کوم الله تعالی چې کوم احکام را لیږلي دي په قرآن مجید کې دي هغه ولې نه ګورم په هغې ځان ولې نه پویم ستا پرسنالټي دلته کې جوړېدل شروع شي ستا په پرسنالټي باندې کار کول شروع شي دریم پوینټ بیا پسې څه دي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه پسې څه شی دي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء اوس دلته د علم خبره راله بلا خلک په خپل علم هم ناس کوي کنه او بلا خلک د خپل مشرانو په علم باندې ناس کوي الله تعالی سوي دلته کې ګوره څوک خپل مونږ کې یادوي څوک خپل پادري یادوي څوک خپل راهب یادوي څوک خپل مولا یادوي اوهو بس د علم سمندرو علم خو ټول د هغوی سره د بل چا علم زه نه منم علم د هغه دی او په هغه ورپسې شه پړنده کاته کې ورپسې شه چې هغه څه ویلي دي هغه ټیک دي د علم اخیستلو ضرورت نشته دی الله تعالی وایي چې د ټولو نه غټ علم صرف د الله تعالی علم دی چې څه ستانه مخکې شوي څه ستانه وروسته شوي دي هغه ټول الله تعالی ته پته دي او اوس په مخ په ځمکه باندې به علم هغه چاته هغه علم ملاویږي چې کوم الله تعالی غواړي ولا يحيطون بشيء من علمه ته د علم په یو څیز باندې احاطه نشي کولی الا بما شاء مگر کوم چې هغه ذات غواړي مونک نه پادری نه علما نه مولا نه څه چې الله تعالی غواړي د هغه علم احاطه به دا قوم کوي اوس به ته دغه ځای کې سود جوړ کړي چې لکه الله تعالی غواړي نو الله تعالی کومو خلکو له غواړي چې علم ورکړي ته به د دې تکل شروع کړي چې څنګه الله تعالی د مهنت په باره کې خبرې کوي چې څوک مهنت کوي هغه له علم ورکوم کومې دعاګانې الله تعالی موږ ته ښودلې دي چې ربي زدني علما یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته ښودلې دي چې اللهم اني اسألك علم نافع رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني الله تعالی کومې دعاګانې د علم په باره کې ښودلې دي څه طریقې کار الله تعالی ښودلې د هغې دپاره به ته قرآن کتل شروع کړې تا ته به هغې طریقې زده کېدل شروع شي چې کومې تا ته الله تعالی ښایي چې الله تعالی کم کسانو له غواړي چې علم ورکړي تا نه به ورو د علم سمندر جوړېدل شروع شي اوس ګوره ښه دلته الله تعالی دا نه دي ویلي چې الله تعالی چې مسلمانانو له غواړي نو چې علم ورکوي الله تعالی ویلي چې چا له مو غواړي چې کومې طریقې الله تعالی ښودلي مثال کے طور پر محنت دی هغه که یو نان مسلم هم کوي که نه هغه ته به هغه علم ملاویږي په دې وجه ته په دنیا کې چې کوم غیر مسلم هم محنت کړی که نه د علم خزانې بیا هغوی انلاک کړي دي ډسکور کړي دي علم هغوی ته ملاو شوی
نو چې دا اندادون تقلید ته د بل چا کې نو که ستا په ذهن کې دا د توحید په شکل کې کینی چې د علم احاطه څوک هم نشي کولی مگر چې کوم الله تعالی وغواړي نو ته به د الله تعالی احکامو مطابق خپل ځان جوړول شروع کړي چې کم کسانو له الله تعالی غواړي چې علم ورکړي تا نه به هم د علم سمندر جوړ شي د دې امت نه به علمي خلک د علم یو سمندر والا ملت به جوړ شي ایز مؤمنین به دا خلک ودرېږي نو دا ګوره دا هغه ټول کارونه دي چې تا نه مرد مؤمن جوړوي او چې تا نه مرد مؤمن جوړ شي نو ستا او د جنت په منځ کې بیا څه پاتې شي یو مرګ د هغې نه بعد بیا څه شی دي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء پسې دي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ګوره الله تعالی کرسی د ازمکه او اسمانونو ټول گیر کړی دي الله تعالی د دې په حفاظت باندې چرتم نستړی کیږي الله تعالی ډیر لوی ذات دی دلته ګوره د کرسی مطلب څه دی د کرسی مطلب څه دی مودودی صاحب د دې ډیره ښکلې ترجمه کړې ده چې کرسی مطلب دی حکومت طاقت ګوره مثال کے طور پر مونږ عام زبان کې وایو کنه چې عمران خان د کرسی نه نواز شریف کوس کو عمران خان وخته یا مونږ وایو زرداری د کرسی نه کوس کو نواز شریف وخته نو ولدا پرشتہ د کرسی لوبه د سجدي په کرسی جګړه د جته پاسه زپک کینم د کرسی نه زمونږ مطلب په ادبي زبان کې د حکومت د طاقت د پاور شو د دغه شانت کې دلته کوم دا ټکي استعمال شوی چې د الله تعالی حکومت د اسمانونو پزمکو باندې دی د دې اسمانونو د زمکو بادشاه صرف یو الله تعالی او الله تعالی د دې په حفاظت باندې نستړی کیږي هم وخت الله تعالی تام اینی او د کائنات هم اینی چې څنګه روان دي ستړی کیږي نه ځکه چې سنت ولا نو مغله خوب هم نشته فکر هم ولا نشته او هغه ډیر لوی ذات دی وهو العلی العظیم نو چې تا حکومت هم د الله تعالی ومنو تا الله تعالی یو ذات یو د طاقت مرکز دی ومنو علم دیم د الله تعالی ومنو شفاعت دیم صرف د الله تعالی په حکم باندې ومنو ته ما تو ایتان به کم لیول والا مؤمن جوړي ته به د دې ځمکې خدایانو نه د دې ځینې ریلیجیس لیډرز نه د دې ځینې خواهشاتو نه د دې ځینې د دولت شکلونو نه ته متاثره کیږي ته به صرف د هغه یو الله احکام منی کوم الله تعالی چې تا ته احکام د قرآن په شکل کې را لېږلي دي په محمد رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړي دي ته به د هغې په تکل کې شروع شي تا نه به مرد مؤمن جوړېدل شروع شي دا هغه پرسنالټي بلډینګ دی چې دا بیا وروسته تا داسې جوړ کړي داسې مؤمن دی نه جوړ کړي چې ستا او د جنت په منځ کې صرف یوه پرده پاتې شي مرګ په خپل هم زده کوي نور ته مخی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې بهترین انسان هغه دی څوک چې قرآن زده کي او نور ته ورزده کي په خپل زده کا او نور ته ورزده کا وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر واحسن الجزاء